بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن موږ او تاسو HTML کې در شروع کوو چې HTML کې تر ټولو ډېر زیات استعمالېدونکي کوم ټګونه دي او کوم ټګونه ډېر استعمالېږي. لومړی یو فولډر جوړو. فولډر فرضاً زه جوړوم د سوپر مارکیټ په نامه سره. دا موږ او تاسو یو مثال ورکوو، صرف دلته دا ټګونه استعمالول. د ټکس ایډیټر څخه زه د سبلیم څخه ګټه اخلم. سبلیم ټکس ایډیټر زه په دې کې کاروم. نو راځم یو نوی دغه فولډر خلاصوم. دا فولډر ما ایډسټاپ په مخ سره صف دی د سوپر مارکیټ په نام سره. دا زه اوپن کوم. اوکې، زه دلته یو فایل جوړوم. فرضاً د index ډاټ HTML، ځکه چې موږ او تاسو HTML فایل جوړو، HTML کې کار کوو، ځکه HTML جوړو. دې کې زه راځم اول په ټګونو باندې شروع کوم. نو تر ټولو مخکې موږ او تاسو HTML کې چې مختلف ورژنونه لرو، نو تر ټولو وروستی ورژن چې دا HTML5 دی. نو HTML5 کې چې دا اول داسې یو ټګ دی چې باید په دې باندې وپېژندل شي. index type یا document type چې دا د HTML لپاره ټګ دی HTML. دا یې موږ او تاسو ختم شو. یعنې که موږ او تاسو دې کې HTML5 کاروو، نو index type HTML ضرور دی چې دا وکاروو. نو راځو root tag HTML tag باید په دې، یعنی ویب سایټ چې موږ تاسو جوړو باید HTML tag سره شروع شي. نو root tag کې موږ تاسو راځو لیکو HTML. ټګونه عموما په دوه ډوله دي، یو اوپننګ ټګ دی، بل څه کلوزنګ ټګ دی. نو دغه سبلیم ټکس ایډیټر دا خصوصیت لري چې یو ټګ دی خلاص کړی، هغه یې بیرته درته بندوي. نو HTML ټګ مې شروع کړ او بیرته مې بند کړ. بیک فارورډ سلاش بیرته هماغه ټګ چې ولیکي هغې سره بیرته ټګ بندېږي. نو دې منځ کې چې کوم ټګونه موږ او تاسو لیکو دې ته بیا نسټډ ټګ ویل کېږي، یعنې د یو ټګ په مابین کې بل ټګ لیکل. نو عموما یو ویبسایټ چې دوه برخې لري، چې یو هیډ دی بل باډي دی. یعنې موږ او تاسو بیا دا چې دا په براوزر کې ښیو، یعنې دې آوټپوټ یا نتیجه په براوزر کې ښیو. نو دغه د سر برخه کې چې کوم معلومات راځي، نو دې ته بیا څه ویل کېږي؟ هیډ ویل کېږي، یا هم د میټا په باره کې معلومات، یا داسې نور ډسکرپشن یا لینکونه چې CSS او جاواسکرپټ لینکونه موږ او تاسو کاروو، نو په هیډ کې کاروو. او دا پاتې برخه دې ته بیا باډي برخه ویل کېږي. نو یو د هیډ برخه لرو، بل د باډي. راځو موږ او تاسو د هیډ له برخې څخه شروع کوو. هیډ کې چې دا ټایټل راځي، یعنې عنوان. ټایټل هم راځي، دې تر څنګ نور لینکونه هغه هم راځي چې بیا خپل وخت سره وایي. نو ټایټل کې موږ او تاسو راځو لیکو سوپر مارکیټ. صرف سوپر مارکیټ لیکو. صحیح، دا زه ثبتومه. کنټرول اس پې ووهئ، یا هم دې ځل لارې کولی شئ چې فایل ته لاړ شئ، اوس یې ووهئ، ثبتېږي. نو ځکه اوس دلته راشم براوزر ته، او دلته دا به زه پرېږدم، دې فولډر ته به لاړ شم، د سوپر مارکیټ index ډاټ HTML باندې به کلیک وکړم. وګورئ سوپر مارکیټ ما چې دا په هیډ برخه کې هغه کوم ټایټل ما ورکړو هغه راغی دلته. اوس بیرته راځم، دلته بل ټګ چې موږ تاسو په HTML کې لرو، یعنې یو د هیډ برخه شو، بل د باډي برخه شو. باډي برخه کې بیا ډېر زیات ټګونه استعمالېږي، یعنې باډي برخه ډېره ضرور برخه ده. بیا موږ تاسو په باډي کې چې د مختلف شیان لرو، لکه یو مقاله کې لیکو، د هغې لپاره سرلیک دی. سرلیک بیا له H1 څخه شروع کېږي او H6 پورې یا شپږو پورې. نو مختلف هیډینګونه موږ تاسو لرو. هیډینګ 1 لرو یا سرلیک 1. زه وایم to welcome to supermarket. دا مې ورکړه، دا یعنې د سرلیک شو. ما د مقالې لپاره یا هم ویب سایټ کې زه یو موضوع لیکم، د هغې لپاره سرلیک دی چې له H1 څخه شروع کېږي شپږو پورې دی. بل موږ او تاسو ضرور ټګ چې دلته لرو د ټایټل په نامه سره ده، د پی په نامه سره یا پیراګراف په نامه سره. نو پیراګراف کې زه ورکوم this is just a paragraph tag. دا یې زه کاپي کوم چې یو څه زیات شي، ځکه چې دا پیراګراف دی. کنټرول سی او کنټرول وی
نو دا یې موږ او تاسو لپاره زیات شو. زه دا ثبتم کنټرول اس. اوس بیرته براوزر ته ځم. براوزر کې زه دا چک کوم ریفرش کوم نو دا یې ما سلیکټ شو. ویلکم ټو سوپر مارکیټ یعنی H1 شو او دا هغه پی ټک یا پیراګراف ټک شو موږ او تاسو لپاره چې موږ او تاسو دې کې کارولای. نو راځو بل مهم ټک چې موږ او تاسو لرو هغه د بی آر په نامه سره یادېږي. مطلب دا دی که چېرته یو پیراګراف یو متن یا هم یو ټک ډېر هغه راغلی نږدې په نږدې سره راغلی. اوس که تاسو دلته وګورئ دا پیراګراف کې چې دا خطونه ډېر نږدې راغلي یا زه غواړم چې دې خط نه وروستی لاندې راشي که نه نو زه چې کوم بریک ورکوم یا یې هم دا خط ماتوم. نو زه دلته راځم چې کوم بریک ورکوم بی آر ټک استعمالوم. بیا ځینې داسې ټکونه شته دي چې هغه کلوزینګ نه لري یعنی صرف یو ټک ولیکه اوپننګ ولیکه کلوزینګ بیا نه لري. اوس که تاسو H1 وګورئ H1 چې د کلوزینګ ولري ځکه چې فارورډ سلیس نه وروسته بیرته د ټک بند شو. اوس دلته پی وګورئ پی بیرته بند شوی دی خو بی آر چې د موږ او تاسو نه بندوو. نو راځو زه دا ثبتوم. اوس بیرته ځم براوزر ته. براوزر کې زه دا ریفریش وکړم ګورم چې هغه خط نه وروسته بیرته لاندې لاړو. نو دا د بی آر ګټه شوه. دا یو ډېر مهم ټک دی. دې نه وروسته موږ او تاسو یو ټک لرو د اپ په نامه سره یا هم د لینک ټک. نو لینک ټک چې ده زه راځم ای لیکم ای. اوس دا د سبلیم ټکسټ ایډیټر دا خصوصیت لري که چېرته دا ټک یې تا ته ای راوسته انټر وخت تا ته خپله چې ده مکمل ټک راځي. نو دلته زه یو هغه ورکوم یو لینک ورکوم مطلب یو بل ویب سایټ لینک ورکوم یا www.google.com هم زه ورکولی شم یا بل ویب سایټ هم تاسو ورکولی شئ. داسې نور متنونه هم ورکولی شئ. دلته بیا هغه متن لیکل کېږي چې ته غواړې بیا په هغې باندې کلیک وکړي. زه وایم کلیک فار ګوګل نو دا یې موږ او تاسو لپاره چې شو د لینک ټک شو. دلته زه بی آر ورکوم چې تر څو ما دا لینک لاندې راشي. بی آر نه ورکوو زه راځم زه دا کلیک کوم. اوس ګوره دلته کلیک فار ګوګل. اوس یې موږ او تاسو انټرنیټ نشته نو ځکه چې دا فایل بیا هغه کېږي که چېرته انټرنیټ وي نو ډایرکټ هماغه لینک بیا اخلي. نو دا د لینک ټک شو. بل راځو بل دې تر څنګ یو بل ټک هم موږ او تاسو لرو چې د ایمیج په نامه سره دی. اوس دې ته هم زه بی آر ورکوم تر څو ایمیج ما دې نه لاندې راشي. نو ایمیج ټک لپاره آی ام جي چې تاسو ولیکئ ډایرکټ راځي. داسې هم راځي انټر وخت یعنی اس آر سی هغه دلته چې کوم سورس لیکل کېږي یا هم هغه کوم یو هغه چې دې لپاره وي. نو زه راځم یو عکس راخلم کوم فولډر کې راخلم باید هغه فولډر کې وي چې ما دغه فایل موجود وي. نو زه عکسونه پیکچرز کې عکسونه لرم. زه فرضاً دا عکس راخلم دا عکس مې راواخیسته بیرته همدغه فولډر ته سوپر مارکیټ فولډر شو. دلته چې د دوه شیان مهم دي یو دغه هغه چې د فایل فارمټ چې دا به راخلي او بل دغه نوم به یې راخلي. نو زه نوم دا دواړه راخلم ټول راخلم دا چې کومه کاپي کومه ښه سلیکټ نه شو کنټرول سی کاپي. زه کاپي کوم راځم دلته سورس کې ورکوم. سورس کې مې چې دا ورکوه اوس کنټرول اس. اوس دلته کلیک کوم ریفریش کوم ګورم ما لپاره عکس راغی خو عکس ډېر غټ دی نو ځکه چې دا ډېر غټ ښیي. نو دا بیا موږ او تاسو سی اس اس کې واړه کوو. صرف HTML ټکونه کاروو کوم چې ډېر مهم ټکونه دي. ورپسې درس کې بیا د سی اس اس ټکونه کاروو. نو سی اس اس کې بیا موږ او تاسو د عکس وړکی کولی هم شو. نو هلته بیا وړکی کوو. دلته هم تاسو کولی شئ ویډ او چې ورکوي ویډ فرضاً 200 پیکسله. دې تر څنګ چې د هایټ یې ورکوي هایټ 100 پیکسله 300 پیکسله. ښه کنټرول اس زه راځم ریفریش کوم. اوس وګورئ ما عکس چې شو وړوکی شو. په دې اندازه سره په هیډ او وایټ سره تاسو بیا سایز وړوکی کولی شئ. ښه زه راځم بل هغه ته چې د دلته هایټ فرضاً بیرته 100 ورکو دلته هم دا 200 ورکو.
زه که بیا وګورم کنټرول اس به کو زه راځم اوس دلته دا چې کوم ریفریش کوم وګوره اوس عکس یو څه ښه ښکاري نو دلته یې هم تاسو تغیرولی شئ بل که چېرته موږ د الټ په نامه سره هم یو ټک لرو که چېرته یعنې عکس ماته ونه ښیي کوم مشکل پیدا شي نو ماته د کوم متن وښیي زه وایم چې نوټ بوک دې ماته وښیي نوټ بوک یا هم یو بل متن تاسو ورکوئ یا شو پکچرز نو زه اوس ځمه ګورئ اوس دلته کلیک کوم صحیح اوس دلته خو عکس ماته ښیي مشکل نشته اوس دې هغه کې چې ده زه یو تغییر راولم پرزن ا اضافه کومه یعنی هغه نوم کې ما تغییر راوسته نو دا زه کنټرول اس کوم بیرته براوزر ته ځم براوزر ته چې لاړم ګوره اوس ماته عکس نه ښیي د هغه په ځای چې ښیي نوټ بوک راته ښیي نو دا متن هم تاسو کارولی شئ د الټ ټک په استعمال سره زه بیرته کنټرول زیډ کوم کنټرول اس اوس چې بیرته لاړم مشکل نه جوړي ځکه نوم یې بیرته ما اصلاح کړ نو دا د عکس ټک شو یا د ایمیج ټک شو بل یو مهم ټک چې موږ او تاسو لرو هغه د ټیبل په نوم سره یعنې که چېرته غواړو چې موږ او تاسو دې کې جدول جوړ کړو نو جدول هم جوړولی شو د جدول لپاره موږ او تاسو راځو ټیبل ټک کارو ټیبل کې چې ده بیا راګانې دي یعنې هر یو ټیبل بیا راګانې او چې لري کلمونه نو موږ او تاسو له ټي آر سره د را لپاره ټي آر کارو د را لپاره چې موږ او تاسو ټي آر وکارو بیا دې کې چې ده سرلیک لپاره موږ او تاسو د ټي ایچ ټک کارو سرلیک لپاره زه ورکوم آی ډي بیرته بیا دا ټي ایچ کاروم مطلب زه څو دانې سرلیکه جوړوم نیم دلته بیا زه ورکوم فرضاً بل ټي ایچ ورکوم زه وایم ادرس بیرته زه راځم دا ټي آر خلاص شو یعنې دا سرلیک خلاص شو اوس که تاسو دا کنټرول اس کې یې هم صاف کړئ نو زه راځم دلته بیرته دا ریفریش کوم نو ما آی ډي نیم او ادرس راغلی یعنې تر اوسه جدول نه دی خالي هغه نومونه یې راغلي اوس زه راځم یو بل ټي آر جوړوم یا هم بل چې جوړم را دې کې زه ورکوم ډیټا لپاره موږ او تاسو ټیبل د ډیټا لپاره ټي ډي کاروو ټي ډي کې زه ورکوم آی ډي سو 1 بل ټي ډي ورکوم بل ټي ډي کې زه نیم علي ورکوم همدارنګه یعنې موږ او تاسو چې څومره سرلیک ورکړی لکه آی ډي 1 او نیم کې بیا چې ورکړو علي بیا ادرس کې چې ورکړه چار چې هغه بیا ته ورکړي هغه مشکل نشته ټي ډي دا بل ټي ډي کاروم ادرس کې زه ورکوم کابل یو ټي آر شو یو بل ټي آر هم جوړ کړو که چېرته همدغه کافي کړو نو هم مشکل نه جوړي خالي تغیرات به پکې راولو نو زه راځم دا یو دوه ځایه کاپي کوم اول خالي شو دوم آی ډي 2 شوه دا بل څوک شو احمد او دا فرضاً ننګرهار دا بل آی ډي 3 شوه دا ساجد او دا فرضاً دا هم د کابل نه شو اوس زه ځمه ګورم هلته اوس چې ریفریش وکړم ماته معلومات راغله آی ډي نیم ادرس راغله سرلیک شو بل هغه نومونه یا ډیټا چې موږ تاسو جدول ته ورکړه هغه هم راغله خو دغه جدول که تاسو وګورئ هغه کوم دوی ترمنځ چې کوم خطونه یې جدول په شکل سره نه ښکاري نو زه راځم دلته کوم چې ټیبل ده دلته زه بارډر ورکوم نو بارډر 1 پی ایکس یعنی یو پکسل سولید دا سټایل دی مطلب ډاټ دی یو سټایل دی د خط په شکل سره سولید یعنی پوره رنګ یا هم تور رنګ یا تیاره رنګ چې موږ تاسو ورته وایو دغه رنګ ورکه ډارک سولید ډارک یا هم بلاک ورکه چې هر رنګ تاسو ورکوئ مشکل نشته دی نو زه بیرته راځم دا ریفریش کوم اوس ګورئ موږ تاسو نه چې واخیسته بارډر یې واخیسته دلته بارډر یې واخیسته ښه دا چې ده د ټیبل ټک شو بل یو مهم ټک چې موږ او تاسو لرو هغه د لیست په نامه سره لرو راځو لیست ته
ها ټیبل ټک ختم شو. ټیبل ټک نه لاندې به موږ او تاسو لیست. نو لیستونه عموما موږ په دوه ډوله لرو، یو آرډر لیست دی یعنې منظم لیستونه دي، یو بل ان آرډر دی. نو او ال کې زه راځم یو کاروم، دې کې بیا یو خو ال لري یعنې آرډر لیست لري، بیا دې تر څنګ چې ده د ډیټا لپاره ال آی موږ او تاسو کارو. ال آی کې زه راځم ایپلز، صحیح، بل ال آی زه بل ال آی کې راولم ګریپس، یعنی مطلب منګه چې جوړو لیست جوړو. ښه بل ال آی کې زه راولم میلون، زه دا کنټرولز کوم. اوس زه راځم براوزر ته بیرته ګورم، دلته براوزر کې وګورئ موږ او تاسو یو لیست جوړ کړو خو په آرډر منظم شکل سره دی، یعنی یو دوه درې حساب خود وشي، کولی شي دې ټایپ کې بیا هم تاسو تغییر راولئ. ښه بیا دا لیست سټایل ټاپ کې بیا موږ او تاسو په سی ایس ایس کې وایو. نو اوس راځو غیر منظم لیستونه وایو، هغه بیا وروسته ووایو، یو او ال دی بل ال آی دی، کولی شي چې همدې کې تغییر راولئ. دا چیک کړئ او ال په ځای یو ال آن آرډر لیست وکاروئ، صرف او چینج کړئ یو ته، نور مشکل نشته. براوزر ته راځم، دا کلیک کوم، اوس وګورئ هغه یو دوه درې ماته لرې کړ، ډاټ ایډیټ راوستی هغه په ځای. ښه بل یو مهم ټک چې موږ او تاسو لرو هغه د فارم په نام سره ده، یعنې دا هغه ټکونه دي چې هر یو ایچ ټي ایم ایل پیج موږ او تاسو جوړو نو ضرور به دا شیان پکې وي، یعنې دا ډېر زیات مهم ټکونه دي. نو راځو فارم ته، فارم هم ډېر زیات مهم دی چې موږ او تاسو بیا وروسته کاروو. نو فارم کې چې ده بیا راځو، زه یو فارم شکل نیسم، زه دلته ورکوم نیم کې زه راولمه چې انپوټ، دې کې بیا انپوټ ټګونه لرو. انپوټ کې ټایپ کې زه څه ورکوم ټیکسټ یعنې متن ورکوم، او نیم کې بیرته هم دا نیم ورکوم چې هر څه تاسو ورکوئ، نیم کې مشکل نشته دی. ټایپ ته باید چې اوسئ پاملرنه باید وسي ټایپ لپاره. ښه ټایپ هم ټیکس ورکبل، زه سیکنډ نیم ورکوم، سیکنډ نیم یا هم داسې داسې فاصله تاسو ورکوئ. انپوټ انپوټ ټایپ کې بیا هم ټیکسټ ورکوم، دا نیم که سیکنډ نیم ورکوئ او که نه مشکل نشته دی. زه دا ثبتوم، اوس راځم دلته دا ریفریش کوم، ګورئ موږ او تاسو ته یو فورم جوړ کړ، خو دا چې ده یعنې تر اوسه سم د فورم په شکل سره نه غواړي. نو هلته چې موږ او تاسو فاصله ورکوله چې دا به لاندې راته، د هغه لپاره موږ او تاسو بي آر ټک کاروو. نو راځم دلته د نیم اخره کې بي آر ټک کاروم. اوس که زه داسې وکړم تاسو وګورئ بي آر ټک سره دا لاندې لاړو. دې تر څنګ موږ او تاسو نور یعنې انپوټ ټک هم لرو چې ټایپ د هغو ټیکس په ځای نور اخلي. اوس یو مثال هم چې دی پاسورډ دی، زه وایم چې دلته پاسورډ ورکړه، پاسورډ انپوټ ټایپ چې پاسورډ. ښه نیم کې هم پاسورډ ورکړئ، نیم دومره مهم نه دی چې هر څه تاسو ورکوئ. اوس چې زه دلته راشم ګورم پاسورډ، ښه بي آر مې بیا نه دی ورکړی. ګورئ دلته که تاسو وګورئ که نه پاسورډ ټایپ کې چې تاسو ورکوئ ډایرکټ پاسورډ شکل اخلي، دلته چې دی نوم په شکل کې بیا ټیکس په شکل کې بیرته همغه موږ او تاسو نه ټیکس اخلي، یعنې فرق د انپوټ ټایپ کې دا دی. نو زه دلته یو بي آر ورکوم، بل لاندې هم بي آر ورکوم، بل چې دا بیا بي پاسورډ نه لاندې یا پاسورډ کې زه یو بل څه ورکوم د پلیس هولډر په نامه سره. پلیس هولډر دې ته ویل کېږي یعنې چې ما ته هغه خالیګاه کې یو بل څه نوم ولیکه، زه ولیکم انټر یور پاسورډ، صحیح، یعنې یو میسج ورکوم هغه خالیګاه کې. که تاسو بعضې کې فکر کړئ یعنې دلته زه ورکوم چې مخکې له دې نه چې هغه راشي، اوس وګورئ انټر یور پاسورډ دا پلیس هولډر کې راغی.
بس که زه لیکم دا پاسورډ راځي او نیم کې بیا څه ده نیم راځي احمد هر څه چې تاسو ورکوئ صحیح بل انپوټ ټایپ چې د موږ او تاسو د ریډیو هم لرو چیک باکس ریډیو اوس د هغه لپاره راځي پرسن زه وایم چې select your product دلته زه راځم چې ورکوم انپوټ ټایپ کې زه ورکوم ریډیو نیم کې ورته وایم چې پروډکټ نیم یې دواړو لپاره یو شی دی وګوره دلته یو شی بیا فرق کوي ویلیو کې زه ورکوم چې ګریپس صحیح یعنی ریډیو بټن موږ او تاسو انپوټ ټایپ دلته کارو دلته دا هم ریډیو یا دلته که تاسو فکر وکړئ جنسیت لپاره هم دا ډېر ښه راځي نر او ښځه چې موږ او تاسو کارو ویلیو کې بیا چې بیا میلیون یا چار چې شی تاسو راولئ نو زه دا یو خو بي آر ورکوم ځکه چې باید لاندې راشي دلته هم بي آر شو دا کنټرول اس کومې اوس که تاسو وګورئ دلته یعنې خطونه راغلي دي وایي دې په توګه چې ښه موږ ته وښودل شي راځو یو بل سم ورکو بي آر خو م ورکو اوس دلته ورکومه چې فرضاً ګریپس یعنې میسج زه ورکومه مشکل نشته کوم داسې هم لیکئ که پی ټک کې هم لیکئ یا بل ټک کې هم تاسو کولی شئ وکاروئ زه براوزر ته بېرته ځم څه وکړم اوس ګورئ دا یعنې ګریپس او دا هم میلیون چیار یو تاسو چک کوئ بل که تاسو وګورئ دلته د فورم کې چې داسې یعنې غیر منظم ښکاري که نه موږ غواړو چې دې ته یو څه شي ورکړو بارډر په شکل سره ورکړو نو زه راځم دلته د فورم په سر کې چک کړم فیلډ سیټ یو ټک دی د فیلډ سیټ په نامه سره فیلډ سیټ بیرته د بارډر په آخر کې زه دا باید چک کوم بند کړم یعنې دا نور منځ کې چې ده ټول باید د آخر کې راشي یعنې د فورم نه مخکې فیلډ سیټ زه راولم بل بل یو شی چې که ته غواړې که نه د فورم د څه شي په باره کې دی نو هغه هم ته کولی شې چې راولې زه داسې وکړم ګورئ براوزر ته راځم دا یعنې د خط په مین کې د فورم په شکل سره چې دا راغی نو زه وایم چې دا معلومات د څه شي په باره کې داسې یعنې یو د خط مینس داسې یو سرلیک راشي زه وایم چې دلته بیا چې د لیجنډ په نامه سره یو ټک کوم زه وایم personal information مثال mention کنټرول اس بیرته راځم زه دا ریفرش کوم اوس وګورئ دلته د خط په مابین کې راغلو personal information نو دا هم تاسو کارولی شئ بل راځو د میسج په شکل سره یعنی که چیرته غواړئ د جدول کې دلته فارم کې یو میسج راشي ماته نو زه یو ټک لرم د ټکس ایریا په نامه سره ټکس ایریا د ټکس ایریا کې زه ورکوم راس یعنی څو راګانې باید راشي موږ ته دغه د میسج چې ګورو زه وایم چې فرضاً لس راګانې دي لس راګانې د میسج اوسي او کالز یا کالمونه څو کالمونه فرضاً 10 کالمونه وي او دلته وایم چې زه صرف میسجز دي وي یا کمنټس چې تاسو ورته ورکوئ دا دي وي زه راځم مخکې له دې چې دا موږ او تاسو وکارو دلته کولی شو چې بي آر استعمال کړو ځکه چې بي آر سره دا بیا لاندې راځي اوس که تاسو وګورئ هغه د میسج لپاره ټکس ایریا ټک راغی دا باید یو بټن ولري چې دا ټول معلومات جمع شي نو موږ او تاسو یو هغه لرو انپوټ ټګ لرو چې ټایپ د هغه څه دی ټایپ د هغه سبمیټ دی
سبمیټ. نیم که سبمیټ وي کار سوي مشکل نشته. سبمیټ کنټرول اس دا ریفریش کوم او وګورئ بټن د سبمیټ په نامه سره راغلی. بل که غواړئ چې کمپیوټر نه معلومات د فایل په ذریعه راواخلئ موږ او تاسو صرف انپوټ ټایپ چې ده فایل کوئ. انپوټ ټایپ فایل صحیح مشکل نشته. که نه هم که تاسو هر څه ورکوئ. زه راځم دا ریفریش کوم اوس وګورئ هغه چوز فایل ډایرکټ ما کمپیوټر ته بوځي. دا کولی شي چې بي آر وکاروئ او دا لاندې راشي. نو دا موږ او تاسو چې وو د بي آر ټاکو. اوس ګورئ ریفریش زه کوم دا لاندې راغی. ښه دا یو بل هم ډېر زیات مهم ټک دی چې هغه د ډیو په نامه سره یادېږي. راځو ډیو هم کاروو. زه راځم د فارم نه وروسته دا بیل ټک دی. دا تر اوسه پورې خو چې موږ او تاسو دا کوم ټکونه کاروو دا صرف فارم کې وو خو دا له فارم نه علیحده لکه دلته موږ او تاسو چې لیستونه ویلي یا ټیبل ټک ویلي نو دا له فارم نه علاوه یو د ډیو په نامه سره یو ټک دی. نو دا هم تاسو کولی شئ چې دې کې متنونه راولئ یا خط راولئ. زه وایم چې دې کې د H2 وکارول شي. صحیح هلته H1 که تاسو لیدلی اخلو نو زه لیکمه this is H2. بل بیا همدارنګه پیراګراف ټک هم زه کارولی شم. پیراګراف کې وایم چې just a paragraph tag د معلومات بیا کولی شي چې زیات کړي. زه راځم اوس ګورم چې ډیو ما لپاره جوړ شوی که نه. که لاندې راشم دلته ډیو جوړ شوی دی خو د دې بارډر نه دی مشخص شوی. نو دا کولی شي سی اس اس په مرسته یا هم دلته هم تاسو کولی شئ دې ته بارډر ورکړئ. نو ویډ دې څومره فرضاً دا به سی اس اس ته پرېږدو. سی اس اس کې موږ او تاسو دا څنګه جوړو ډیو. نو دا وایي موږ او تاسو تر هغه ټګونه چې په ایچ ټي ایم ایل کې ډېر زیات کارول کېږي نو دا هم هغه ټګونه ولي. نو راتلونکي درس کې چې موږ او تاسو په دې باندې سی اس اس کاروو سی اس اس سره دا څنګه برابریږي